بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. دا باب دی د ظلم حراموالی او په ظلم سره اغستل شوي شیزونو واپس کولو په بیان کې. نو ظلم یو بد صفت دی، الله رب العزت دې مونږ او تاسې ټول دې نه وساتي. امام نووي رحمه الله دا باب وضع کړی دی. دې باره کې په دې کې به اول خپل عدد مبارک چې څنګه دی همغه رنګې به اول به آیتونه راوړي او بیا هغه نه پس چې دی یو څو احادیث به مونږ او تاسو ته ذکر کړي ظلم په باره کې. نو باری تعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي ما للظالمین نبوي د پاره د ظالمانو من حمیم سوک دوست، د ظالم دوست په سوک نه وي، ولا شفیع نه شفاعت کوونکی یطاع چې خبره ومنلی شي د هغه. نو څوک ملګری به هم نه وي، یعنی د مشرکانو لپاره د قیامت په ورځ به نه څوک ملګری وي او نه به یې څوک سفارش وکړي، ځکه چې قیامت ورځ باندې هغه کس سفارش کولی شي چې اجازت ورته وشي. نو د ظالمانو دپاره د الله جل شانه سفارش چې دی دا بالکل خوښ نه ګڼي او نه په چاته اجازت ورکړی شي چې د هغوی دپاره دی شفاعت وشي، سفارش وشي. نو ظالمانو دپاره به څوک شفاعت کوونکی نه وي. ظلم دومره یو بد صفت دی. احادیث به امام نووي رحمه الله ذکر کړي. او دویم چې دی په دې کې آیت مبارک چې دی وما للظالمین نشته دی دا پاره د ظالمانو من نصیر، هیڅ څوک مددګار. د ظالم انسان دپاره به څوک مددګار نه وي. نو د دې آیت مطلب همدا دی چې ظالمانو یعنی هغه کسان چې الله جل شانه خفا او ناراضه کوي د دې به څوک مددګار وي او نه به د عذاب نه څوک خلاص کی، نه به څوک سفارش کوي د دغه کس ظالم. او واما الاحاديث فمنها حديث ابي ذر رضي الله عنه المتقدم في اخر باب المجاهده. امام نووي رحمه الله فرمایي هر چې حدیثونه دي نو په دې باب المجاهده کې د ابي ذر رضی الله عنه نه روایت کې تیر شوی دی. نو اوس په دې کې حدیث مبارک اول په دې کې به دا بیان شي ظلم به د قیامت په ورځ د تیارو په شکل کې به وي. وعن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، جابر رضی الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی اتقوا الظلم، ځانونه د ظلم نه بچ کئ وساتئ، فان الظلم بشک دا ظلم ظلمات یوم القیامه، یعنی د تیارو په شکل کې به وي په ورځ د قیامت، یعنی ظلمات تیاری به وي په ورځ د قیامت. دا ظلم چې دی دا په ورځ د قیامت د تیارو په شکل کې به وي. او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې واتقوا الشح، شومتیا مه کوئ، د شومتیا نه ځان وساتئ، فان الشح بشک دا شومتیا اهلک من کان قبلکم، یعنی دې د وجې نه د شومتیا د وجې نه مخکې خلک تباه شوي دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو شومتیا مه کوئ، د شومتیا د وجې نه مخکیني قومونه خلک هلاک شوي دي او تباه شوي دي. حملهم على ان سفکوا دماءهم، په دې وجه چې هغوی په قتل او وینه تویولو باندې باعث کړل دي شومتیا، دې د وجې نه هغوی قتلونه کول شومتیا د وجې نه. او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې واستحلوا محارمهم، او الله رب العزت حرام شیزونه یې هغې یعنی حلال یې وګرځول. ګوره دا یو بد صفت دی دا شومتیا. انسان چې دی دومره انسان ظالم شي یعنی پردی او خپل مال بیا نه ګوري، بس وی میم زبر ما ټول زما، یعنی مطلب خپل پردی نه ویني، بس چې څومره ظلم یې وکړو څومره مال پیدا که حلال حرام ته پکې نه ګوري. نو دلته رالل چې فإن الظلم ظلمات یوم القیامه، د قیامت په ورځ به دا ظلم د تیارو په شکل کې وي. نو د حدیث مبارک مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ به ظالم په تورې تیارو کې راګیر وي، هغه سره به د هغه نور رڼا نه وي چې کم مسلمانانو مؤمنانو ته به میلاویږي، چې کم ذکر په قرآن عظیم الشان کې ذکر دی چې نورهم یسعى بین ایدیهم وبایمانهم، قیامت ورځ باندې به رڼا د مسلمانانو نه وړاندې ځي، د دین ظالمان محروم دي، ظالم ته به دغه شی نه میلاویږي. او بعضی محدثین فرمایي چې دلته د تیارو نه مراد د قیامت ورځ سختي او تکلیفونه دي، یعنی ظالمان به په ورځ د قیامت په تکلیفونو او کړاوونو کې به وي چې کم کس ظلم کوي. او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا هم پکې وفرمایل چې واتقوا الشح، یعنی د شومتیا نه ځان وساتئ، فإن الشح اهلک من کان قبلکم، یعنی د بخل نه ځان وساتئ، ځکه چې د بخل په وجه ستاسو نه وړاندې قومونه هلاک شوي دي.
شح معنا د مال سره سخت مینه کول. کله چې انسان په زړه کې مال مینه او محبت دننه شي بیا هغه نه د حرامو خیال ساتي نه د حلالو، بس بیا هغه کوشش کوي چې په څه طریقې سره پیدا کړي، خو پیدا کړي بس صرف مال جمع کول وي او دا پکې نه وي چې دا پردی مال دی او دا ګناه ملاویږي او ظلم دی، نه دې ته نه ګوري. او بیا وفرمایل چې اهلکه یعنی هلاک شول، دا خبره هم کیدلی شي چې په دنیا کې هلاک شول، او دویمه دا چې په آخرت کې به یعنی دوی به هلاک شي. او نور فرمایي بعضی محدثین کرام چې دنیا او آخرت په دواړو کې به دا خلک چې دی دا هلاک شي، یعنی دنیا کې به هم دوی هلاک شي او په ورځ د قیامت به هم بس دوی هلاک شو، ځکه چې ظلمات به وي او دوی به راګیر وي په دې سختو کې. او بل روایت په دې باب کې چې دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سیدنا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه، قیامت په ورځ به حقدارو ته خپل حقونه خامخا ورکولی شي. لتؤدن الحقوق خامخا به ورکولی شي حقوق الى اهلها خپل اهل ته، یعنی چې کم د دې حقدار وي هغوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت، او داسې انصاف والا معامله به وي چې حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنه، تر دې پورې چې ښکرو یعنی ښکرو څاروی نه به د بې ښکرو څارویل که هغوی وهلی وي بدله به واغستل شي، یعنی هغه بدله به نه پرېښودل کېږي چې یو ښکر والا څاروی بې ښکر والا وهلی وي نو د دې بدله به دا نه دی چې بس هغې نه به بدله اخیستل کېږي. نو د عدل مثال دلته بیانوي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې دومره عدل او انصاف به وي حتی یقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرنه. دلته چې جلحای ویلې د دې مطلب دا دی یعنی سر ویښتان ختمیدل گنجې کېدل، خو دلته معنا دا ده چې بېښکره چیلې یعنی بېښکره چیلې او ورپسې قرنای د دې معنا ده ښکرو والا چیلې، یعنی ښکرو والا چیلې بې ښکرو وي نو هغه نه به هم بدله اخیستل کېږي. نو د دې حدیث مبارک مطلب دا چې قیامت په ورځ به دومره زیات عدل وي چې د عدل چې دی دا به حد درجې ته رسېدلی وي تر دې پورې چې هغه بې ښکره چیلې ته به د هغې چیلې نه به بدل واغستل شي چې ښکرې وي، نو د هغې یعنی ښکر والا هغه بې ښکر چیلې والا زخمي کړې وي نو د هغې نه به هم دا بدله اخیستل کېږي. نو الله رب العزت چې د دومره انصاف والا ذات دی چې د مظلومانو د څاروو فریاد هم اوري نو هغه ته به انصاف ورکوي. نو په دې کې مونږ او تاسې د دې خبرې طرف ته اشاره ده چې کله بې شعور څاروی ته انصاف ورکولی شي نو یو مظلوم څاروی لپاره د ظالم څاروی نه بدل اخیستلی شي نو څنګه به یو عاقل بالغ انسان معاف کړی شي چې هغه یو مظلوم باندې ظلم کوي نو هغه به څنګه معاف شي. نو الله رب العزت چې دی داسې انصاف به وي او د هر یو ظالم نه به بدله اخیستل کېږي په ورځ د قیامت. بل حدیث په دې باب کې وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي بين أظهرنا. ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې مونږ به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې د حجة الوداع په باره کې خبرې کولی بین اظهرنا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې. نو په دې کې به دا بیان شي چې د هر نبی خپل قوم د دجال د شر نه یرولی دی، خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به فرمایي په دې حدیث مبارک کې چې دا به زما په امت کې یعنی تاسو کې به روزي خو یو څو علامات تاسو وپېژنئ چې د ده علامات څه شی دي. او دا فرمایي چې ولا ندري ما حجة الوداع او مونږ به ویل چې دا حجة الوداع څه ته ویل کېږي. نو حتی حمد الله تر دې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د باری تعالی حمد ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم واثنى عليه ثم ذكر مسيح الدجال فاطنب في ذكره. تر دې چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی ثنای صفت او بیان د الله رب العزت ثنا او صفت بیان کړه او بیا هغه نه پس چې دی د دجال ذکر یې وکړو فاطنب في ذکره یعنی ښه تفصیل سره ذکر کو اطنب یعنی ښې اوږد که وقال او داسې وفرمایل چې ما بعث الله من نبي الا انذره امته انذره نوح والنبيون من بعده. یو نبی هم الله جل شانه نه دی رالیږلی مګر دا چې هغه نبی خپل امت د دجال د فتنې نه خامخا یرولی دی. ما بعث الله من نبي نه دی لیږلی باری تعالی یو نبی الا مګر انذره امته یرولی دی امت انذره یعنی د دې نه
يرولې دی، یعنی خامخا د دې دجال د فتنې نه. انذره نوح والنبیون من بعده، نوح علیه الصلاة والسلام هغې نه پس پیغمبرانو هم خپل قومونه یعنی يرولي وانه ان يخرج فيكم، دا دجال چې دی داسې دا په تاسو کې ښکاره کیږي. فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، یعنی د دې امت په اخره زمانه کې به دا ښکاره کیږي او نښې ستاسو نه پټې پاتې نشي. او بیا وفرمایل چې ان ربکم لیس باعور وانه اعور عین الیمنى، نو بیا دا هم ښکاره نښه ده چې ستاسو رب چې دی ړوند نه دی. ان ربکم لیس باعور، یعنی ستاسو رب چې دی دا ړوند نه دی. وانه اعور عین الیمنى، او د هغې ښي سترګه بړنده وي د دجال. اعور یو سترګې والا، یعنی ړنده سترګه به یې وي. مخکې به راشي چې څنګه به وي. كان كأن عينه عنبة طافية، هغه سترګه به د انګور د دانې په شان بهر پړسېدلې راوتلې وي. یعنی انګور دانه چې زیاته پخه شي که نه هغه وپړسېږي داسې باروزي، نو داسې به د دجال سترګه بهر وتلې وي. او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الا ان الله حرم علیکم دماءکم واموالکم كحرمة یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا الا هل بلغتو، خبردار بشک الله رب العزت په تاسو باندې ستاسو ویني او مالونه او دا ټول چې دي دا حرام کړي دي. یعنی حرم علیکم دماءکم، یعنی ویني تویول، او دماءکم و اموالکم مالونه یعنی غلا کول یا په زور اغستول. که حرمتی یومکم هذا، لکه څنګه چې نن د دې ورځې حرمت دی. فی بلدکم هذا، او د دې خار حرمت دی. همدغه رنګي فی شهرکم هذا، د دې میاشت حرمت دی. او بیا وفرمایل چې الا هل بلغتو، خو وایي ما تاسو ته دین ورسولو؟ قالوا نعم، صحابه کرامو وفرمایل چې او بیا قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای اللهم اشهد ثلاثا، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم درې ځل دا جمله وفرمایله. داسې وفرمایل چې ویلکم او ویحکم، معنی دا ده چې ستاسو دپاره هلاکت دی، او ویحکم یا دا وفرمایل چې ستاسو دپاره افسوس دی. انظروا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، که داسې وشو ښه سوچ وکئ، دا خبره واورئ چې زمان وروسته چېرته تاسو کافران نشئ د یو بل سټونه وهئ. یعنی داسې نه چې تاسو کافران شئ، د یو بل سټونه به وهئ. نو دلته په دې حدیث مبارک کې دا غرالل چې ما بعث الله من نبی الا انذره امته، داسې یو پیغمبر نه دی راغلی مګر دا چې هغه خپل قوم د دجال د شر نه یرولی دی، یعنی خامخا یرولی دی. نو دجال د سوال دلته دا واردېږي چې قیامت ته به نږدې آخري زمانه کې راځي. اول خلکو ته هیڅ ویره نه وه او بیا یې ولې یرول؟ نو جواب دا دی چې الله رب العزت د دجال خروج متعین وخت چې دی دا چاته نه دی ښودلی، خو دومره خبره ضرور بیان شوې ده چې هغه به د قیامت د نږدې وخت کې راوځي او د قیامت علم چا سره هم نشته، کله به راځي باري تعالی سره دغه علم دی. او بیا وفرمایل چې دجال به ړوند وي. دجال ان ربکم لیس باعور، ستاسو رب چې دی دا ړوند نه دی. دا خبره نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې بنیاد وکړه چې د خلکو د هغې عقلونو په اندازه یعنی خبرې کوه، یعنی د دوی چې کم څومره یعنی عقل موافق ورته خبر وکړه. په دې وجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل کنه نو الله رب العزت د جسم نه پاک او مبرا ذات دی. الله جل شانه د خپل ذات او صفاتو کې هیڅ قسم عیبونو او نقصانات نه لري، د ټولو نه پاک دی. او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کان عینیه عنبة طافیه، او طافیه چې دی د انګور هغه دانې ته وایي چې د ډېر پوخوالي د وجې نه هغه داسې وچویږي او بهر وځي. نو علما فرمایي چې د دجال سترګې په باره کې ګڼ شمېر احادیثونه نقل شوي دي چې د دې په منځ کې ظاهرا چې دی دا تعرض معلومیږي، او د دې روایاتو په منځ کې تطبیق ضروری دی. تطبیق به داسې کوو چې هغه یو سترګه بالکل نشته او بله سترګه به عیبداره وي، عیبداره به داسې وي چې مخکې تیر شو. او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دې کې فرمایي چې الا ان الله حرم دماءکم و اموالکم، بېشکه الله رب العزت په تاسو باندې ستاسو مالونه او وینې تویول حرام کړي دي. مطلب دا دی چې هر مسلمان د بل مسلمان رور دی، د هغه مال، وینه، عزت هر څه ستا دپاره حرام دي. په دې وجه د مسلمان ناحقه وجل، په ناحقه طریقې سره مال خوړل، دغه ټول کارونه چې دي دا حرام کارونه دي.
او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پکې دا خبره مو فرمایل چې لا ترجعوا بعدي کفارا زمان وروسته چېرته تاسو کافران نشئ چې د یو بل سرټونه به سره ماتوئ لکه څنګه چې جاهلیت په زمانه کې د جاهلانو به د یو بل وینې تویولې په معمولي خبرو باندې یعنی دغه به جنګونه به پیړو پورې دغه جنگونه به دشمنیانی به روانو چیرته تاسو د دغه خلکو نه نشئ. عن عائشة رضی الله عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال سیدنا عائشة رضی الله عنها نه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی من ظلم قید شبر من الارض چا چې یو لیش ځمکه په ظلم نیولې وي من ظلم چا په ظلم قید نیولې وي شبرن یعنی یو لیش من الارض د ځمکې نه نطوقه من 7 ارضینا الله جل شانه به د کس د اوه طبقو ځمکه توق جوړ کړي یعنی هار به ترېنه جوړ کړي د هغه په غاړه کې به واچوي په ورځ د قیامت. نو د ظالم داسې حشر به وي. نو په ناحقه د بل سړي ځمکه غصب کول دا سخته ګناه ده. په بل روایت کې راځي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه ارشاد دی فرمایي چې کم سړی د بل کس ځمکه ناحق باندې غصب کی قیامت په ورځ به دغه سړي ته ویلی شي چې اوس د دې ځمکې ټوله خاوره په سر واخله. او په بل روایت کې راځي ناحقه ځمکه غصب کوونکي ته به تر اومې ځمکې پورې دا ور په غاړه کړی شي دغه څومره چې دا ځمکه وي اوه ځمکو پورې دغه به ټول ور په غاړه کړی شي. نو په دې روایاتو کې د بنده حقونه څومره خیال ساتل شوی تاسو خپل اندازه ولګوئ. دلته دا رااله چې طوقه یعنی غاړې ته به ورته هار جوړ کړی شي او بعضی محدثین فرمایي چې طوقه نه مراد هغه دی چې په حدیث کې تیر شو یعنی هغه په ځمکه کې دننه یعنی داسې چې راځي خسف به یوم القیامه الی 7 ارضینا یعنی په ځمکه کې به دغه کس چې دی دا دننه کړی شي او هغه ځمکه به چې دی غضب کړی وي نیولې د هغې نه به هار جوړ کړی شي او هغه ته به ور غاړې ته ور واچولی شي. نو څومره سخت سزا دی د هغه کس دپاره چې یو کس ظلم کوي او په ظلم سره بل کس نه ځمکه غصب کوي. موسی رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا یملی للظالم. ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ان الله بشک الله رب العزت لا یملی للظالم یعنی ظالم ته مهلت ورکوي فاذا اخذه لم یفلته او کله چې راونیسي نو بیا یې نه پرېږدي نو چې کله ونیسي دا ظالم بس بیا یې نه پرېږدي. ثم قرأ بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا آیات مبارک ولستلو وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. ستا د رب نیول هم داسې وي کله چې هغه یو کلی ظالمان نیسي نو د هغه نیول زیات سخت او دردناک وي. په دې کې رالل چې ان الله لا یملی للظالم الله رب العزت ظالم ته مهلت ورکوي یعنی الله رب العزت چې دی د خپل ارادې نه ظالم او ګناهګار د چې دی هغه ته مهلت ورکوي دې دپاره مهلت ورکوي چې دغه کس په خپل کار باندې توبه تایب شي. نو بیا چې کله د نیولو ارادو کې نو بیا د رب العالمین نه بچ کېدل ډېر مشکله دي مشکل څه چې ناممکنه دي څوک ترې نه نشي بچ کېدی نو بیا ترې څوک هم نه خلاصېږي. نو په دې حدیث شریف کې دې طرف ته اشاره ده چې انسان باید ځان د ظلم نه بچ کړي. الله جل شانه چې کوم دته مهلت ورکوي په دې باندې دغه مغروره نشي هسې نه چې الله رب العزت دا وایي چې ما ته اسم نه وایي ځکه د الله رب العزت دا معلومه نه ده چې کله به دې مهلت ختموي او بیا به گرفت کې به دې راولي. نو چې کله الله رب العزت په گرفت کې رالي نو بیا هیڅ څوک دې نشي خلاصولی. نو الله جل شانه اول ځل ظالم ته مهلت ورکوي که دا توبه تایب نشو بیا الله رب العزت دې نیسي خو د الله رب العزت نیول چې دی هغه بیا سخت نیول وي. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم. معاذ رضی الله عنه نه روایت دی فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زه حاکم جوړ کړم د لیږلو په وخت کې راته هدایت وکړو چې ستا خواته به د اهل کتابونه یو ډله راشي. فقال انك تاتي قوما من اهل الكتاب ما توي چې ستا خواته به د اهل کتابونه یو ډله راشي نو دوی ته به ته دعوت څنګه کې نو فدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله دوی د دې خبرې ته راوبله چې دوی د دې خبرې شاهدي ادا کړي چې الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته واني رسول الله زه د الله جل شانه رسول یم
فإنهم اطاعوا لذلك کدوی د دې خبرې تابعداري وکړه نو فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله نو بیا دوی پوی کړه چې الله جل شانه په دې باندې 5 صلوات 5 وخت مونږ چې دی یوم وليله په شپه ورځ کې افترض فرض کړی دی فإنهم اطاعوا لذلك کدوی دا خبره ومني نو فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه ورته وای چې الله رب العزت په دوی باندې زکات فرض کړی دی تؤخذ من اغنیائهم چې مالدارونه باغستل کیږي فترد على فقرائهم په غریبانو په تقسیمول شي فانهم اطاعوا لذلك کدوی دا خبره هم در سره اومني نو فإياك وكرائم اموالهم نو بیا په زکات غستلو کې د دوی د خشي غستلو نزان ساته واتقي دعوه المظلوم او د مظلوم خیرون زان ساته فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ځکه چې د مظلوم خیرو د الله جل شانه په منځ کې هیڅ پرده نه وي هیڅ حجاب نه وي د مناسبت د باب سره دا دی یعنی ظلم مکوه دغه خبره ده نو دلته فتردو ویلي یعنی واپس کېدل رد کول حجاب مطلب پرده دو شیانو ترمنځ معنی جوړېدونکي ته حجاب ویل کېږي نو په دې کې په دې حدیث شریف کې دا راغلی چې بعثني رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یعنی یمن ته چې دی روان کړم او کله چې یمن ته روان شو دغه د مکی د فتح په کال ابن سعد په نیز باندې د هجرت لسم کالو ابن حجر رحم الله په نیز چې دی دا دام یعنی لسم کالو یعنی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حج نه مخکې روان شوی نو بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دوی ته دا وښودل چې کله ته هلته لاړ شي نو فدعوهم الی شهادة ان لا اله الا الله دوی ته د دعوت دې خبرې ورکه چې نشته د لایق د عبادت سوا د الله جل شانه نه یعنی اول چې ته تلته ورسېږي نو د توحید کلمه به ورته وښایي د دې دعوت به کله ومني بیا ورته اسلام نور احکامات بیان کا حدیث مبارک کې دال الفاظ رالل چې فتردوا على فقرائهم دی مالدارونه به دا زکات اغستلی شي او په دې غریبانانو کې به تقسیمولی شي د دې جملې نه امام شافعي رحم الله امام مالک رحم الله استدلال کوي چې د یو ځای زکات بل ځای ته وړل مناسب نه دي په خلاف د امام ابو حنیفه رحم الله هغه په نیز بغیر د کمی معقول وجې بل ځای ته زکات وړل دا مکروه دي لیکن که بل ځای خلک غریبانان او زیات محتاج وي نو بیا پکې هیڅ کراهت نشته احناف فرمایي چې دا جمله چې دا فتردوا على فقرائهم دا هم ضمیر د مسلمانانو غریبانانو ته راجع دی بیا هغه عام دی که د دې خار غریبانان وي او که د بل خار غریبانان وي او بعضې علما فرمایي چې په دې خبره اتفاق دی که بل ځای غریبانانو ته زکات ورکړل شي نو ذمه بالکل فارغه ده او زکات چې دی د دې کس نه دا ساقطېږي او په دې حدیث مبارک کې د حج او د روجې ذکر نشته نو جواب دا دی چې په دې حدیث کې یو اعتقادي جز چې هغه شهادت ته کلمه ده دویم جز چې دی هغه بدني عبادت دی منځ او دریم جز چې مالی عبادت دی چې هغه زکات دی په دې کې ټول عبادات چې دي دغه داخل شو علامه شبیر احمد عثماني رحم الله فرمایي چې د اسلام د ټولو دا د ارکانو د شمارل مقصود نه و هغه خو معاذ رضی الله عنه ته معلوم صرف یو حدی پکې ذکر کو چې مقصود پکې دعوت ال اسلام دی یعنی یو ځل ټول اسلام ته مدعوت کوي بلکې په مزه و په شریعت روان کی او بیا په دې حدیث مبارک کې دارل مناسبت د باب سره دا خبره ده واتق دعوه المظلوم د مظلوم خیرونه ځانو ساته ځکه چې د مظلوم په خیرو الله جل شانه عذاب نازلېږي ځکه چې د مظلوم د الله جل شانه ترمنځ هیڅ پرده نشته هیڅ حجاب نه وي